زیری دوستم ونیول شو. دوستم له طالبانو لخوا ناش په شکایتونو ونیول شو. کېدای شي چې د طالبانو لاس ته ورشي. ترکیه کې د انټرپول پولیسو لخوا دوستم نیول شوی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ځینو کسانو پر ټولنیز پاڼو لیکلي چې د انټرپول پولیسو لخوا د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په ترکیه کې نیول، خو د هغه دفتر دا اوازې ردوي. عبدالرشید دوستم وړم کال په هیواد کې له سیاسي بدلون وروسته ترکیې ته ولاړ او اوس هلته ژوند کوي. ځینو کسانو په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیز پاڼو د مطبوعاتو سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالرشید دوستم د انټرپول پولیسو لخوا په ترکیه کې نیول شوی دی. هغوی پرته له دې چې سرچینې څرګنده کړي زیاته کړې چې په نړیواله محکمه کې پر دوستم د مالي اختلاس ترڅنګ د بشري جرمونو په تړاو شکایتونه ثبت شوي وو. ځینو نور سرچینو هم ورته څرګندونې کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوستم پر جنګي جرمونو تورن دی. د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا پاسفیک څانګې یو چارواکي د 1983 کال په چنګاښ میاشت کې ویلي وو داسې حقایق شته او ښیي چې په 2001 میلادي کال کې یو ډېر شمېر بندیان چې د دوستم ځواکونو په اسارت کې ووژل شوي او مړي د لیلي دښته کې ښخ شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې په 2001 کال کې په لیلي دښته کې ډله وژنه او په تړاو د عبدالرشید دوستم غبرګون په دې اړه د بیړنیو څېړنو اړتیا جوتوي. خو دوستم مخکې ویلي وو دا ممکنه نه ده چې طالبانو القاعده شبکې له محبوبو سیمو سره د ناسم چلند وشي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا ښې چارې.